وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اللہ تعالیٰ فرمائلی دی او کله چې میش په خلق باندې ته رحمت وڅکو ورستله هغه تکلیفنا چې دوی ته رسېدلی وي نو ناڅاپه دوی زمیش په آیاتونو کې یو شان مکر چلبازي کوي. ته ورته ووایه الله د مکر چلبازۍ په لحاظ سره تر ټولو تیز دی. بېشکه زمیش رسولان ملائک لیکي هغه څه چې تاسې مکر چلبازي کوئ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هم هغه الله تعالی د چې توسه په وچه او بحر کې ګرځوي تر دې چې کله توسه په کشته کې سوار شي او دا کشته له دوی سره په شی برابر هوا سره روان شي او په دې سره دوی خوشحال شي نو کچېره په دې کشته باندې سختي زبود روشي او په دې خلک باندې لهر زویا چپې روشي او دوی یقین وکړي چې بشکا دوی ګیر کړل شوال بیا دوی الله تعالی بوري په داسې حال کې چې خاص هغه الله تعالی لرا دین خالص کوین کوي او یای یقینا کچېره تو میشتلدی مصیبت نخلاصای رکا نو میشبو خامخا لازمان د شکر کوین کې څخه شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. نو کله چې هغه الله تعالی دوی ته نجات ورکړي ناڅاپه دوی په مځکه کې ناحقه ظلم فساد کوي. اے خلق بېشکه همدا خبره ده چې تاسې ظلم او سرکشي د خپل ځانونو په ضرر ده. د دنیایي ژوند لږ فایده واخلئ بیا خاص میشته د تاسې واپس راتلل دي نو میش به تاسې په هغې عملونو خبر کړي چې تاسې به کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
بېشکه همدا خبره ده چې د دنیایي ژوند مثال د هغې بې په شان دی چې موږ له اسمانه نازلې کړې بیا په سبب د هغې سره د مځکې پیداوار ګډ وډ راوخېژوي له هغې شیانو ځینې چې خلک او څاروي یې خوري تر دې چې کله مځکه خپل زینت ښایست واخلي او شلی شي او د هغې خاوندان یقین وکړي چې یقینا دوی په دې قادر دي نو هغې ته زموږ حکم د شپې روشي یا د ورځې نو موږ هغه ریبل شوي کړو گویا که دغه آباد زرغونه مځکه پارندې سره موجوده نه وه همدارنګه موږ آیاتونه په تفصیل سره بیانوو د هغې خلکو دپاره چې ښه فکر کوي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او الله تعالی د سلامتی کور ته بلنه کوي او چاته چې وغوړي هغه ته د نیغې سیده لارې هدایت کوي